دا انا لله حدیث کې راځي چې چراغ دې مړ شو هم دا ووایه ډیوه دې په کور کې مړه شوه دا مې یو پریشاني که نه توره تیاره جوړه شي یو دم بجلي لاړې انا لله تسمه دې وشلېدله د پیزار انا لله ووایه یو څیز درنه ورک شو انا لله و انا الیه راجعون اول دا وایه زمونږ که چېرته د چا ماشوم ورک شي فورا جوماتونو ته منډې وایي هله وایي په لوډ سپیکر اعلان وکړئ ماشوم ورک شوی دی دا مه کوه په لوډ سپیکر باندې اعلانونه مه کوه انا لله و انا الیه راجعون وایه لږ ساعت به امتحان یې الله رب العالمین ستا مدد کوي د آیات ساتي نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا ذکر ویلو چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها یا الله دې مصیبت باندې راله اجر راکړه او د دې نه راله غوره راکړه رسول د دنه په حدیثو کې په سننو کې روایت یو حدیث دی راغلی دی او هغه ناشنا خبره دا ده چې دا یو حدیث د دنه صرف د دې کور والی نقل کوي چې کومه بیبي ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه ته دا حدیث نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما واورېده دې حدیث کې زموږ ستاسو دپاره ډېره زیاته فایده ده ناشنا ځکه دا ژوند چې دی کې دا حوادث راځي مصیبتونه راځي امتحانات راځي نو دې دپاره د مختلفو مواقعو دپاره مختلف اذکار دي هغه به وی بیا الله رب العالمین ستا ناشنا مدد کوي او د هغې په بدل کې الله تعالی ناشنا انعامات درکوي د یاد ساته بعضې اذکارو کې عجیب تاثیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې فایدې ذکر کړي دي نو دې یو حدیث اورېدلی دی ابو سلمه رضی الله عنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث یې په کور کې بیان کړ نو ام سلمه رضی الله عنها فرمایي وی ما ته دا حدیث ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو بنده الله رب العالمین په هغه یو امتحان راوسته یو مصیبت یې پرې راوسته یو څیز یې ترې واخیسته چې ده ته ډېر محبوب او ده په هغې باندې شکایت ونه کړو جزې فزې نه کوي ځکه دا د مسلمان طریقه نه ده دی به جزې فزې نه کوي فضول وخت به نه بربادې او نه به شکایتونه کوي چې بس تا باندې امتحان راغی به هم دا شکایتونه کوي لګې بلکې الله ته به تضرع کوي رب العالمین طرف ته به متوجه کېږي الله موږ ته قرآن کې دا خبره کړې ففروا الی الله الله طرف ته منډه که ته ګوره د الله نتیجه څنګه راځي وایي ما ته دا حدیث بیان کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په تاسو یو مصیبت راغی او تاسو نه الله یو څیز واخیسته تاسو ووایئ چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها دا دعا ووایئ انا لله و انا الیه راجعون دا انا لله حدیث کې راځي چې چراغ دې مړ شو هم دا ووایه ډیوه دې په کور کې مړه شوه دا مې یو پریشاني که نه توره تیاره جوړه شي یو دم بجلي لاړې انا لله تسمه دې وشلېدله د پیزار انا لله ووایه یو څیز درنه ورک شو انا لله و انا الیه راجعون اول دا وایه زمونږ که چېرته د چا ماشوم ورک شي فورا جوماتونو ته منډې وایي هله وایي په لوډ سپیکر اعلان وکړئ ماشوم ورک شوی دی دا مه کوه په لوډ سپیکر باندې اعلانونه مه کوه انا لله و انا الیه راجعون وایه لږ ساعت به امتحان یې الله رب العالمین ستا مدد کوي د آیات ساتي نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا ذکر ویلو چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها یا الله دې مصیبت باندې راله اجر راکړه او د دې نه راله غوره راکړه رسول نو چې کله زما خاوند وفات شو په ما غټه حادثه راغله ام سلمه رضی الله عنها فرمایي ابو سلمه رضی الله عنه دا چې کله وفات شو نو ما ویل چې په ما باندې په ژوند کې د دې نه غټه حادثه او ډېر لوی غم نه دی راغلی نو د دې غم په وخت کې دا حدیث ما ته رایاد شو چې مې خپل خاوند راته ویلی بیا مې په دې زړه کې ویلې دا دعا خو مې وویله چې انا لله و انا الیه راجعون او اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها خو زړه کې ویمه ځان ته چې یاره د ابو سلمه نه به م ښه خاوند ما ته میلاویږي د دې نه به م لا غوره بدله ما ته میلاویږي زما څومره غټ غم په ما باندې راوړ وایي دا دعا مې وویله نو په دې کې چې کله د دې عدت تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې د نکاح پیغام ولېږلو الله اکبر نو ابو سلمه رضی الله عنه خو ته الله واخیسته او څوک ورله الله ورکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله سبحانه وتعالی دا د مؤمنانو مور وګرځوله نن موږ تاسو ټول مؤمنان چې نوم اخلو د ام سلمه رضی الله عنها نو موږ څه وایو هغه ام المؤمنین د رضی الله تعالی عنها نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې دا بیا راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېر احسانات کړي د دې سره د هغې دپاره ګڼ واقعات